I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception. I play with your brain. خلک خمه بل ته ګوري هلته درومې ته په هر لوري روانې کړکړې او بس که دغه د وړو خویونه پرېږده خدای دې خوار که اوس د خیره لوی سړی د شمشاد ټلویزیون قدرمنو لیدونکو او په ځانګړې توګه د شمشاد په اروپا کې خپرونې مینوالو سلامونه او نیکې هیلې شلروا ته راغلي یو چې دلته یو میله لګېدلې دا د بلجیم یو ښار دی شلروا نو د دې میلې رنګونه هم ستاسو سره شریکو لکه دا میله هم ګورو که دلته زموږ وطنداران میلاو شو د هغې سره لنډې لنډې مرکې هم لرو نو په دې هیله چې د خپرونې تر پای شي خو موږ سره ملتیا وکړي Baby, if you're ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor. J-Lo, ya tú sabes, no hay más nada. It's a new generation, Mr. Worldwide, of party people. get on the floor, darling, get on the floor. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, the truth. I'm like Inception, I play with your brain, so don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, darling. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break a sweat on the floor, yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab some
یو ځل بیا ښه راغلښت یو دوست داسې ولاړ دی زما په خیال پښتون دی غطا پې نه شو السلام علیکم ګرانه السلام علیکم څنګه یې خیر یې پښتون یې پښتون تک سور سپینې پته دې هم نه لګي بس دا رنګ هم داسې دی دا راته ووایه چې د ټولو د هر څه نه وړاندې که ځان لږ معرفي کړي نو ډېر خوند زما نوم بلاول دی او د مردان اوسېدونکی یم په اروپا کې دې څومره موده کې په اروپا کې مې دلته مې یو میاشت وشوه چې راغلی یم یو میاشت مخکې په وطن کې وې نه یو میاشت مخکې په انګلینډ کې وم انګلینډ کې مو څومره موده کې انګلینډ کې تقریبا یو کال وشوه انګلینډ دلته څه له چکري راغلی که نه داسې په څه مقصد راغلی څه له راغلی یې دلته به چکر له راغلی یم انګلینډ ته یورپ ته بیا به ځې واپس واپس نه ځم بیا نه ولې یورپ کې خوښ شو دا دی مې خوښ دی دا راته ووایه چې زما په فکر خو اروپا ټوله یو شانتې ده خو بیا هم د لندن او بیا دلته کې بلجیم کم فرق تا داسې محسوس خو یا ته څه احساس کوې په دې دواړو ملکونو یورپ غونډ یو شان دی د لندن جدا دغه دی لندن ښه دی او که نه بلجیم بلجیم ښه دی زما په نظر باندې بلجیم ښه دی ولې په څه خاطر ښه دی کارونه پکې دلته ډېر دي یا ستا ولې خوښ شو دلته بس کارونه میلاویږي او چې صنعت عصري نو کارونه میلاویږي کارونه ورکوي ډېره ولې انګلینډ کې دومره خاص نه وي دا راته ووایه چې د مردان بیا هم وطنداران به دې زموږ ټلویزیون ګوري دا وخت کې هغه دوستان چې هم دا وخت تاسو د شمشاد ټلویزیون له لارې ویني هغې ته به څه وایې بس سلامونه به د خپل وایو چې او اروپا څنګه ده زمونږ ځینې زیات دوستان داسې دي چې اوس هم د اروپا شوق کوي د اوس هم د هغه دوستان چې زمونږ د ټلویزیون له لارې زمونږ د خپرونه شمشاد په اروپا کې ګوري هغې ته به څه وایې د اروپا په هکله که ورته لږ معلومات ورکړي د اروپا په اړه باندې نور ډېر خوند به وکړي اروپا ښه دی د چکر لپاره ښه دی د کار مار دومره خاص میلاویږي نه ډېره په ګرانه میلاویږي ډېره په ګرانه میلاویږي اسنادونه څنګه دي اسنادونه دلته ورکوي نو مخکې خو به یې ورکوله خو ډېر په مشکله میلاویږي تقریبا 8 کاله پکې تېر شي او بیا هم دومره خاص نه ورکوي بس قسمته به ورځه چې چاله ورکړي سندرې خو به حتما پښتو سندرې خو به اورې پښتو اورم سلام علیکم لالا وعلیکم السلام څنګه دی ښه خیریت دی ډېره مهرباني هر څه له مخې که زمونږ کتونکو ته ځان راوپېژنه نو ډېر خوند به وکړي نو زه د پېښور د تاکال اوسېدونکی یم ارباب اسرار مې نامه ده او تقریبا 25 کاله مې بلجیم کې وشو او دلته د 25 کاله چې وشو دا خو یو ډېر عمر دی لکه که موږ ورته د ژوند یو نیمه حصه ووایو نو بې ځایه به نه په دې 25 کالو کې په دې بلجیم کې دا تاسو وشو په دې کې څه داسې بدلونونه تاسو راغلي دي منځ ته منځه کم ښه بدلونونه شوي دي کم بد بدلونونه شوي دي که په دې راته لږ نظر واچوئ نو ډېره مننه والله بس پخوا چې وکنه چې کله موږ دلته راغو ډېر ښه خلک وو ورسره به د پاکستان یا د افغانستان یا د انډیا لایسنس به ورسره نه و دوی به ورته مطلب اجازت ورکړو چې زه خیر دی چلوئ دغه کوئ خو بعضې وخت چې دی بس بیا زموږ د خلکو دی هوښیار که چې دی هوښیار که نو دوی ته بیا پته ولګېده چې دا خو د دوی شناختي کارت دی دا لایسنس نه دی بیا پکې حقیقت دا دی چې بلجیم خلک ډېر ښه خلک خو مونږ چې دی بیا خراب کله چې پرنکونه وو بیا دا په یورو کې تبدیل شوه په 2001 نه دی خو زما په فکر نو آیا کم بدلونونه راغلو او د دې کمې ښې یا بدې اغیزې د دې ملک په اقتصاد باندې وکړې نو خو مطلب دی چې کله به فرض کړه د یو سیس قیمت 80 فرانکه دی نو دوی ورته چې دی نو
3 یورو 4 یورو لګولې 5 یورو لګولې نو هغه خو هغه ورو کیمتونه هم دغسې دغه کېده د خلکو به سوچ دا چې یاره د ایرو د فرانک په شان ده خو د فرانک خو یو یورو چې د 40 فرانک هسې د پاسه سنټای دي که نه نو مونږ هغه وخت لکه چې پاکستان یا افغانستان یا بل وطن نه سړی راشي نو دلته دا ګوري چې یاره ګینې زما هغه د ملک کرنسي د دې نو دغسې د کال یو نیم دوه خو خلک پوهېدله چې یاره ګینې دا څه چل مونږ سره کېږي بیا به چې مونږ مطلب دا چې چېرته شاپینګ لکو رایډ ته یا لیډل ته یا الدي ته به لاړو نو مونږ به په 2000 فرانکه باندې ډېرې ټرالۍ مرالۍ راډکې کې او دغه کې خو چې څه وخت دغه راغه ایرو راغه نو مغه مونږ وګینې دا فرانکونه دي مونږ ورکو 2000 یورو 40 فرانکه شو مغه نو حالت ډېر زیات خراب مزه چې څه وخت دلته راغم ما په لومبۍ میاشت کې دلته ما پټرول پمپ شروع کړی کوترک یو ښار دی هغلته او بیا چې دی د هغې نه پس پټرول پمپ هغه د حکومت یو قانون داسې جوړ شو چې هغه به خامخا مونږ بندولو د بلډینګ لاندې و که نه بیا ما رستوران بزنس شروع کو نو تقریبا 9 رستورانونه مو دلته جوړ کړي بلجیم کې مختلف ښارونو کې او ډېر ښه وخت تېرېدو دومره پیسه دومره دغه مو لیدلې ده چې څه حد نشته چې کله فرانکو بیا رو اکانومي ډاون کېده 95 پنځه کې 99 کې بیا 2000 چې کله چې 2001 کې دغه ایرو راغی نو بس حکومت دغه ډېر زیات خراب شو اکانومي سیستم د هغې نه پس چې ایرو چې دی نو فرض کړه زمونږ د بلجیم فرانک یو ایرو چې دی د 40 فرانکو برابره وه هیڅ هم نه دومره سختي راغه بل دا ده چې حالات خو پارځه کې خم راتلی شي بد هم راتلی شي او خو بس هغه خوبونه مونږ وینو چې خدای پاک هغه وخت او هغه به بیا راشي په دې بلجیم مو بران شي هغه رستورانټونه چې تاسو هغه پمپ چې و هغه بزنسونه اوس هم دوامدار دي که نه هغه مو خرڅ کړي دي خلکو سره هغه پخوا به داسې ما خپل یو کلاینټس و که نه هغه نه به ما تپوس کولو چې وایي دا ولې ته خو به روزانه راتلی هر ویکند باندې به تا ټول فیملی سره راتلی دا اوس څه چله شو نو ما ته یې ویل چې یاره مخکې به ما ور ټایم کولو 13 غنټې د هفتې نو هغه ور ټایم پیسې به ما زه مونږ به رستورانټ که ټول فیملی به راغو مخواړه خو اوس چې دی هغه وخت نشته هغه بل ډرایور کمپنۍ والا ورسره ونیو ور ټایم والا ختم کو داسې هر ځای کې هر کلاینټ هر دغه به نه ما تپوس کولو چې وایي دا څه چل دی بل چې دی دلته د رینو یو کمپنۍ وه هغه تقریبا 2000 تنان هغې سره بېروزګاره شو هغه بند شوه بیا ورو بل د ټولو نه غټه خبره دې په کار ده چې دا خپله د ټي وي دا کوم ټیکس سیسټم چې دی که نه دا د دې ډېر خراب دی دا د ټیکس سیسټم چې کله پورې دې ټیک کړی نه که نه دا اکانومي به په روډ ډاون کېږي لګیا دی دا څنګه سیسټم خراب دی دا آیا دا زیات دی یا خلک نشي کولی چې دا ورشي کولی که نه بله غټه خبره دا ده چې اوس فرقه زه ځان سره زما دا 3-4 دوکانونه دي که نه زه ځان سره یعنې یو تن نیسم هغله به 1400 روپۍ تنخوا هم ورکوي او بل چې دی ورسره به پلس 1250 ایرو چې دی هغه به د میاشتې د هغه ټیکس ورکوي نو ما یو مزدور تا ته په 2500 ایرو کې لګي نو یو دوکان کې څوک څه ګټلی شي دومره خو نشته که نه چې هغه پخواني دغه دی نو دا سیسټم چې دی چې دی کله پورې دا سیسټم ختم کړی نه که نه دا کېدی نشي لکه جسټ لایک زه به درته مثال درکړم د سپین چې وګورې د هغه چې وګورې که نه هغلته ښه سیسټم روان دی شماس نشته دغه نشته دی هر سړی خپل ریسپانسیبل دی دغه هغې ځان سره 2-3 نوکران اخیستي وي کارونه کوي دغه کوي هلته لکه ستاسو مقصد دا دی چې هلته ټیکسونه کم دي نو هلته ټیکسونه کم دي 14% دی که نه دلته 21% دی دا راته ووایي چې ډېره مننه خو چې د شلروا کې تاسو څومره وخت کېږه وایه د سپین خبره تاسو وکړه نو په سپین کې هم تاسو وخت تېر کړی ما په سپین کې بیا د 2001 نه پس ته زه لاړم سپین ته 10 کاله مې هلته تېر کړو اوس هم 2 پټرول پمپ هلته دي دغه دي خو چونکې هغه ډېر زیات خراب شو دغه شو حالات بیا زه واپس خپل بلجیم ته راغم دا شلروا که دا راته ووایي چې دا شلروا په نسبت د نورو اروپایي ښارونو کومې داسې ځانګړتیاوې لري یاره شارلورا خو ډېر ښه ښایسته سیچویشن هم دی پروفیزام ښار هم دی دغه هم دی ډېر مشهور فرانس بارډر سره دی
داسې محسوسېږي لکه چې څه په ترکیه یا رومانیا یا بلغاریا کې اوسېږم او زیاتر پاکستانیان هم پکې دي افغانیان هم پکې دي انډین هم پکې دي او تقریبا 80% بزنس چې دی هغه غیر ملکیانو سره په لاس کې دی خدا د چې یوازې خود دې دا خو نه دی که نه دا خو پکار دی کوم هغه منسټر اف اکنامکس چې دی هغه له پکار دی چې بوی د دې څه سوچ وکړي دغه تر اوسه پورې یو کال خوښ چې د دې حکومت نه جوړېدو دا راسه کشي د فلمو دغه خلکو کې دغه ده د فرانسویانو لکه ده نو دې د وجې نه پکار دا دی چې هغوی سوچ وکړي چې یاره ګینې مونږ ته کم داسې دغه دی چې کله پورې دي دا ټیکسونه په ورز قرض باندې نه کم کړي نو دې ته د بېروزګاري به دغه سوي دا به ورځ تر ورځه دغه کېږي اوس ماله ډېر روزانه خلک راځي چې ماله کار راکړه ماله کار راکړه کار وله څنګه ورکړې چې ته هغه له څومره تنخواه ورکړې هغه نه زیات هغه له ټیکس ورکړې نننۍ خپرونه چې زمونږ ده د فرمایشي سندرو هم خپرونه ده نو سندرې خو به اورې که نه یاره زما خو چې دا بس دا دغه زمونږ سوات والا ملګری نه دی نه څه نام یې ده رحیم شاه یاره بس د هغه زه درته حقیقت وایم چې د هغه اواز یا د نادي اقبال اواز کې حد دی بس د نازي اقبال درته سندره ته نشر کوم نشر یې که او که نه ډېره مننه په لیدو دې خوشحاله شو او بس افغانستان د خدای آباد او خوشحال لري الله تعالی دې چې د موږ ملک امن راولي بس دا خبره زو یو ښکلې سندره د نازي اقبال په غږ باندې ګورو او د سندرې وروسته بیا هم لا په شلروا ښار کې د شمشاد په اروپا کې خپرونې مینوالو د نننۍ خپرونه شمشاد په اروپا کې بس همدمره وه خو دا مه هېروئ چې ستاسو نظرونه او وړاندیزونه زموږ د لارې مشالونه دي زموږ ایمیل اډرس زموږ د فیسبوک ادرس تاسو ته په سکرین ښکاري موږ په خپل درنو رایو ونمانځئ ستاسو رای زموږ د لارې مشالونه دي چې هم دا خپرونه نوره هم موږ په څه ښایسته کړو تر بیا مو په لوی او بخونکي خدای سپارم